د افغان کرکټ لوبډلې بریا ډاکټر غني هم هیوادوالو کرکټ لوبغاړو ته مبارکي ورکړې. دا چې نورې څه ویلي ویډیو تر پایه راسره وګورئ. سلام ستړي مه شئ. افغان کرکټ لوبډلې شله ورځو نړیوال جام کې په خپله لومړنۍ لوبه کې سکاټلند لوبډلې ته ماتې ورکړه چې له امله یې افغانان ډېر خوشحاله شول او فیسبوک له مبارکیو ډک شو. د مبارکیو په لړ کې د نړۍ د کرکټ لوبغاړو دغه راز پخواني ولسمشر محمد اشرف غني هم د کرکټ د بریا مبارکي ویلې. د ډاکټر غني په ټویټر او فیسبوک باندې راغلي ټول افغان عظیم ولس ته د په نړیوالو شله ورځو لوبو کې د سکاټلند په وړاندې زموږ د کرکټ د ملي ټیم د اتلانو بریا مبارک وي. دوی نن د یو ستر غمځپلي ملت په شونډو مسکا راوسته او د ټولو په زړونو کې نوې هیلې وټوکولې چې دا ملت ژوندی دی او هیڅوک یې یرغمل نشي ساتلی. په هر حال یاد دې وي چې ډاکټر غني چې کله په واک کې و لوبغاړي به یې ډېر تشویقول او په لوبو کې له بریا وروسته به یې زنګ ورته وهلو. په هر حال یو ځل بیا دې هم ټولو هیوادوالو ته دغه بریا مبارک وي او خدای دې وکړي افغان لوبډله راتلونکو لوبو کې هم بریاوې ولري. په هر حال تاسو دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. رپیټ ستاسو پرته راځم کلیو بخونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.